د عالم ګل حقانی ورور د طالبانو لخوا ونیول شو. په سلامونو مو هرکلی کوم. که غواړئ پوره جزئیات ترلاسه کړئ نو تر پای راسره پاتې شئ. په ټولنیزو رسنیو کې یوې تازه خپرې شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو د پاسپورټ د رئیس عالم ګل حقانی ورور د شرابخورۍ او نجونو ګډولو په محفل کې ناست دی او نور طالبان یې د نیولو هڅه کوي. ویډیو کې په نوموړي تور لګول کیږي چې د پاسپورټونو لپاره یې له خلکو پیسې اخیستې او کمیشن کاري کوله. د طالبانو د مالی او اخلاقي فساد دا ویډیو داسې مهال خپره شوې چې خپله یې تیر 20 کلونو کې د فساد په نوم زرګونه بېګناه انسانان شهیدان کړي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې.